درې کسان په درې ځایونو کې پیژندل کیږي. اول، حلیم سړی د غصې پر مهال. دویم، اتل سړی د جګړې پر مهال. دریم، دوست د اړتیا پر مهال. له الله تعالی څخه هیڅ شی پټ نه دی. په هغه څه چې نورو ته یې نصیحت کوي، لومړی خپله پرې عمل وکړه. خپل رازونه دې یوازې له ځانه سره وساته. هغه دوست ته دوست ووایه چې په سختۍ کې در په کار شي. په ټولو چارو کې منځلاری اوسه. د نن کار سبا ته مه پرېږده. تیره شوې دعوه او دښمني مه تازه کوه. په بد کار کې له چا سره لاس مه یو کوه. د نورو مال او مقام ته طمع مه کوه. له هغه چا سره دوستي کوه چې ځان یې پیژندلی وي. له الله تعالی سره په رښتینولۍ، له نفس سره په غصه، له خلکو سره په انصاف، له مشرانو سره په احترام، له کوچنیانو سره په مهربانۍ، له بېوزلانو سره په سخاوت او له جاهلانو سره په چوپتیا ژوند کوه. کوم کار چې د خدای تعالی د رضا لپاره کوي، په هغو کې له انسانانو مه ویریږه. په لمانځه کې د زړه، په مجلس کې د ژبې، په غوسه کې د لاس او په دسترخوان کې د ګېډې ساتنه کوه. د عقل په څیر بله شتمني نشته او د بې عقلۍ په څیر بله بېوزلي. د وخت درناوی وکړه، ځکه وخت هیچا ته نه درېږي. څلور شیان لږ مه ګڼه. اول، پور. دویم، دښمني. دریم، مرض. څلورم، اور. د نورو نیک کارونه په ځان پورې مه تړه.